ډېر ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته د ریاضي آسان زده کړې ته ښه راغلاست. هیله کوم چې تاسو خپل درسي چینل کومنټ ورکړئ، لایک یې کړئ او درسونه د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې ګټه ترې واخلي، او سبسکرایب هم مه هېروئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ. نن به بیا هم بسم الله الرحمن الرحیم باندې خپل نوی درس پیل کړو. زموږ تاسو نن نوی درس کوم درس دی؟ مضمون د اووم صنف ریاضی، موضوع د نسبتي اعدادو توضیحي خاصیت، پاڼه د 109 نه تر 110 پورې، او ستاسو ښوونکې سپوږمۍ وردګ. تاسو د نوی درس لومړی پاڼه دغه ده. دلته لیکل شوی عنوان لیکل شوی توضیحي خاصیت، او دلته د شکل د ننه تاسو ته یو سوال درکړی، سوالیه یې ایښي چې دا به درست وي که به نه وي. یو ځل یې 5/9 ضرب په 2/3 جمع 4 کړي، او بل ځل یې 5/9 ضرب په 2/3 بیا جمع 5/9 ضرب په 4 کړي. یعنی دا چې په لومړي ځل یې اول د جمع عملیه تطبیق کړي، وروسته یې بیا 5/9 پې ضرب کړي، او په دوهم ځل یې 5/9 په دواړو عددونو ضرب کړی، او وروسته یې د جمع عملیه سرته رسولې. نو بیا یې سوالیه ایښي چې دا به درسته خبر وي که به نه وي. همدغه خاصیت ته د توضیحي خاصیت ویل کېږي، او موږ تاسو به یې نن په خپلو کتابچو کې یو ځای عملي کار کړو. مخکې د دې نه چې سوالونه عملي کار شي، موږ تاسو به د دغه خاصیت هغه نتایج چې لاسته راغلي د سوالو د حل نه هغه یو ځای یو د بل سره ولولو چې پې پوه شو. دلته یې زه درته لولم. لومړی توضیحي خاصیت د ضرب نه په جمع باندې صدق کوي، لیکن توضیحي خاصیت د ویش نه پر جمع باندې صدق نه کوي. او که ښه تشریح کړو نو داسې به یې ولولو. کله چې یو عدد د دوو عددونو د جمع په حاصل کې ضرب شي، کولی شو دا عدد په هر یوه د عددونو سره ضرب کړو، او بیا یې د ضرب حاصلونه یو له بل سره جمع کړو، چې دې خاصیت ته د څه په نامه یادېږي؟ دا خاصیت دې خاصیت ته د ضرب توضیحي خاصیت پر جمع باندې یادوي. نو تاسو پوه شوئ چې دا خاصیت څه رقم یو خاصیت دی. اوس به راشو مخامخ په کتابچو کې به سوالونه یو ځای یو د بل سره حل کړو، او تاسو به هم غوږ ونیسئ، هم که کولی شئ یو ځای د ما سره په کتابچو کې حل کړئ. ښه، زه به دلته تمرین در وښیم چې زه دغه سوالونه غواړم د تاسو د کتاب د تمرین حل کړم. دلته په لومړي سوال کې تاسو ته ویلي چې د توضیحي خاصیت په دغو عملیو کې وڅېړئ. د A جز دی، د B جز دی، د C جز دی، ټول ضرب و جمع دي. دوهم سوال هم همدغه رقم یو سوال دی. نو دغه سوالونه به زه تاسو ته د A B C جز حل کړم، د دوهم سوال به هم حل کړم، مګر دریم سوال یې د تقسیم عملیه د جمع باندې توضیح شوی. دا به پرېږدم په څه چې ما تاسو ته د تقسیم درس تر اوسه پورې نه دی درکړی. زه په بېله توګه د تقسیم درس د نسبتي اعدادو تاسو ته ثبتوم، او دغه درې واړه خاصیتونه چې دوه خاصیت یې تاسو مخکې ولوستل، او نن یې دریم خاصیت چې توضیحي خاصیت دی هم لولئ، هغه د سوالونه یې کار کوئ. زه به بیا د تقسیم په درس کې هغه هم در سره کار کړم. نو راشئ چې اوس ولاړ شو په کتابچه کې سوالونه حل کړو، چې تاسو توضیحي خاصیت په عملي توګه په سوالونو کې وګورئ چې واقعا صدق کوي. ښه، اوس به راشو په دغه سوالو کې لومړی د A جز وګورئ. د A په جز کې د A جز به درته حل کړم. د A په جز کې 4/9 ضرب 3/2 جمع 1/4 دي. نو لومړی به د توضیحي خاصیت په دې کې
وڅېړو چې توضیحي خاصیت پکې صدق کوي که نه کوي. په لومړي سر کې 4 پر 9 به ضرب په 3 پر 2 جمع 1 پر 4 داسې کړو چې داخل د قوس به جمع کړو او پس ته به په 4 پر 9 ضرب کړو او په دوام ځل به اول د ضرب عملیه اجرا کړو بیا د جمع. نو په اول ځل 4 پر 9 په خپله ضرب داخل د قوس به جمع کړو. 4 به په 2 کې چې ضرب کړو څو کېږي؟ 4 په 2 کې 8. طرفین وسطین 3 په 4 کې 12. وسطی علامه جمع ده. جمع 1 په 2 کې چې ضرب شي 2. قوس تیړو مساوي 4 پر 9 کې په خپله ضرب صورت جمعی او 12 جمع 2 کی 14 او مخرجیم څو دی؟ مخرج 8 خپله مخرج نیسو. اوس د ضرب علامه په منځ کې ده. صورت په صورت ضربی او مخرج په مخرج او په 8 کې 50. 4 په 4 کې 14. یو اصل یو په 4 کې 4 یو ماصل درلوده 15. 50 پر 50 قابل د اختصار دی. یو د بل سره خلاصي یو په 50 یو 50 مساوي کی په یو پر یو یو. ښه اوس به څه وکړو؟ اوس به اول ضرب اجرا کړو بیا جمع. 4 پر 9 په ضرب 3 پر 2 کړو جمع. بیا به ضرب په 1 پر 4 وکړو. مخکې اول ضرب اول د جمع طریقه کړه بیا ضرب. اوس اول ضرب بیا جمع. 4 پر 3 چې ضرب شي 12 او په 2 کې 14. صورت په صورت مخرج په مخرج جمع. 4 په 1 کې چې ضرب شي 4 او ضرب په 4 28 مساوي. اوس به یې جمع کړو. مخرج مشترک څه کی 8 ضرب په 28. د دې لپاره چې د خانه‌ای ده بیل به یې ضرب کړو. 28 ضرب په 14 په 4 کې 2 شو 2 دلته 1 2 3 اصل 2 په 4 کې 8 او 3 11. یو په 8 کې 8 یو په 2 کې 3. کله چې جمع کړو 2 کارته کې وو یو په 8 کې نه 2 په 2 او یو 3 اوس طرفین وسطین 12 په 28 کې ضربی و. د خانه‌ای دی بیا به یې بیل ضرب کړو. 12 ضرب په 28 2 په 8 کې 14 یو اصل یو 8 یو ماصل درلوده نه 2 په 2 کې 4 یو 2 جمعی وی شپږ په خپله کته کې وو 4 او 9 څو کې 14 یو اصل پورته کې وو کې 2 او یو 3 جمع. 14 په 4 کې ضربی وو 4 په 4 کې 14 یو اصل یو په 4 کې 4 یو ماصل درلوده کې یو 4 15 مساوي. صورت جمعی وو 12 یو اصل بیا 15 او 3 8 یو اصل لیرو نه 3 په خپله 392 خپله مخرج. صورت هم 392 شو مخرج هم 392 شو. اختصاری ویه یو 392 یو 392 یو پر یو مساوي کی په یو. تاسو ولیدل چې اول ځل ځواب او دوهم ځل ځواب دواړه یو شی شول. یعنی توضیحي خاصیت د ضرب پر جمع صدق کوي او درسته ده. اوس به راشو د بی جز ته. د بی په جز کې منفي 15 پر 6 ضرب منفي 15 پر 3 جمع منفي 2 پر 5 دی.
پنځه پر شپږ به لومړی قوس حاصل جمع سره ضرب کړو او دوهم ځل به جدا جدا ضرب کړو بیا به یې جمع کړو. منفي پنځه پر شپږ په خپله ضرب داخل د قوس جمع میو درې په پنځو کې 15 مخرج مشترک طرفین وسطین پنځه په پنځو کې منفي 25 منفي په دوو کې ضرب چې شي دوه په دریو کې شپږ منفي دواړه منفي مساوي منفي پنځه پر شپږ په خپله ضرب دا له مې علامه د یاده وتلې منفي 25 شپږ څو کې شپږ پنځه 11 یو واصل په دوی چې ور واچوئ درې منفي 11 پر 15 مساوي. ښه اوس صورت په صورت کې ضربي وو منفي په منفي چې ضرب شي مثبت 15 په یوه کې 15 درې په پنځو کې 15 شپږ په 15 کې ضربي وو شپږ په پنځو کې 10 درې اصل یو په شپږو کې شپږ درې اصل و نه کې 90 یو سلو 55 پر 90 دواړه عددونه لومړی رقم د پاس عدد 15 دی د لاندې د عدد 0 دی نو په څو قابل د تقسیم دی په 5 قابل د تقسیم دی نو اوس به یې اختصار کړو. درې په 5 کې 15 یو 15 یو 15 هلته پاتې شول څلوېښت شول اته په 5 کې څلوېښت یو دېرش پر 15 یو دېرش په 18 وبخښئ مثبت یو دېرش پر 18 اوس به یې په دوهمه طریقه حل کړو اول ضرب یا جمع وګورو چې څه نتیجه ورکوي 15 پر شپږو ضرب یو 15 پر دریو بیا جمع بیا یې ضربي وو په 2 پر 15 صورت په صورت ضرب منفي ضرب په منفي مثبت 15 په 5 کې 25 شپږ په دریو کې څو کې 18 جمع صورت په صورت ضرب منفي په منفي مثبت 15 په 2 کې څو کې 10 مثبت 10 او شپږ په 5 کې 10 مساوي. اوس یې جمعي وو مخرج مشترک نیسو 18 په 10 ضربي وو ښه صفر د لسو د صفر سره خلاص شه درې په 18 کې درې په 8 کې 24 دوه واصل یو درې 15 درې په 5 کې 15 یو واصل درې په 2 کې شپږ یو واصل چې په واچوئ 15 جمع یو په 18 کې 18 مساوي 25 او 18 اوس جمعي وو 8 او 5 14 یو اصل یو اووه 8 یو ماصل درلوده نه څلور پنځوسم خپله اوس ګورو چې دواړه کته عدد او پاس عدد په دریو قابل د اختصار دی درې په دریو کې نه یو درې د لاندې یو درې هلته دوه پاتې کېږي اته څلېرویشت کېږي اته په درې کې څلېرویشت مساوي کېږي په یو دېرش پر 18 مخکې مې ولیده چې ځواب څو وه یو دېرش پر 18 دلته هم یو دېرش پر 18 مګر یو دېرش پر 18 منطقي نه دی موږ د 18 برخو نه څنګه یو دېرش واخلو یو دېرش تقسیم یې وو په 18 که دوه ځله 18 ضرب کړو شپږ دېرش کېږي نو یو ځله یې ضربي وي یو 18 د 11 نه چې 8 ولاړ شي 3 د 3 نه هلته 2 پاتې شوي د 2 نه چې 1 ولاړ شي 1 ځوابم څه شه ځوابم یو صحیح 14 پر 18 یو صحیح
وبخښئ غلط شوی اوسئ 14 پر 18. نو که موږ هغه مخکینی طریقه هم تقسیم کړو د 1 پر 18 عین عدد کې یو صحیح 14 پر 18. اوس موږ د 18 برخو نه د 14 برخې اخیستی شو نو کسر منطقي شو. راځئ چې اوس د سی جز درته حل کړم. د سی په جز کې 1 پر 15 ضرب په 2 پر -3 جمع 1 پر -2. لومړی به داخل د قوس جمع کړو 1 پر 15 به پې ضرب کړو. 1 پر 15 په خپله ضرب داخل د قوس جمع و. مخرج مشترک 2 په 3 کې منفي په منفي کې مثبت و په 3 کې شپږ. طرفین وسطین 2 په 2 کې 4 منفي د دې لپاره چې 2 منفي دی 1 په 3 کې منفي 3 په څه چې 3 منفي دی 1 پر 15 ضرب منفي 4 و منفي 3 عملامه دی جمعی منفي 9 کې منفي 9 پر شپږو 4 و 3 9 کې. و صورت په صورت ضربي و مخرج په مخرج 1 ضرب په 9 علامه منفي په څه چې 1 مثبت یا منفي 9 پر شپږ په 5 کې څو کې چې ضرب شي 10 منفي 9 پر 10 یې ځواب شه. اوس به راشو اول به لومړی به ضرب وکړو. ضرب په اول عدد کې ضرب بیا جمع په دوم عدد کې ضرب بیا جمعول. 1 په 2 کې صورت په صورت ضربي و 1 په 2 کې 2 15 په 3 کې 15 علامه منفي د دې لپاره چې 3 منفي دی مثبت منفي جمع 1 په 1 کې 1 15 په 2 کې وبخښئ 15 په 2 کې لاس منفي په دې چې 1 منفي دی 2 منفي دی. مخرج مشترک نیسو 0 1 15 منفي په منفي کې مثبت ښه 2 په لاسو کې منفي 0 1 په 15 کې منفي 15 ولې د خاطر چې 15 منفي دی 0 او منفي 15 کې 15 علامه منفي په څه چې دواړه منفي دي مثبت 150. پاسم عدد په 5 قابل اختصار دی د لاندې 0 دی په 5 قابل اختصار دی او 5 کې 15 3 په 5 کې 15 0 کرده کې و منفي 9 پر په څه چې په صورت کې منفي لیرو منفي 9 پر 10 شو. وګورئ چې دواړه یو ځواب ووته. بیا هم ثابته شوه چې د ضرب پر جمع باندې توزیع خاصیت صدق کوي. اوس به راشو دوهم سوال ته. دوهم سوال دومره توپیر لري چې هغه عدد چې د ضرب په حالت کې دی په آخر کې راغلی 6 پر 5 جمع 4 پر 3 و ضرب 3 پر 2. لومړی به قوس جمع کړو 3 پر 2 به ضرب کړو ښه بیا به ضرب کړو بیل بیل. لومړی به مخرج مشترک ونیسو 3 په 15 3 5 کې 15 اوس طرفین وسطین 3 په 18 جمع 4 5 کې شل قوس تیړو ضرب په 3 پر 2 مساوي هیڅ توپیر نه لري صرف عدد خپل لیکل شوی 800 څو کې 18 پر 15 ضرب 3 پر 2 او صورت په صورت ضرب وي مخرج په مخرج په څه چې علامه ضرب ده کې 3 پاتو کې 24 2 اصل 3 په 3 کې نه 2 اصل 11 2 په 15 کې 10 114 تقسیم په 10 کې و په څه چې دا واقعي کسر نه دی
که 4 ځلې ضرب کړو 12 کې زیاتي 3 ځلې ضرب یو 3 په 0 کې 0 3 په 3 کې 9 4 نه چې 0 ولاړ شي 4 12 چې 9 ولاړ شي 2 اوس لیکلی شو 3 صحیح 24 په 10 اوس یو منطقي کسر شو منطقي کسر هم بدل کړ او اوس په لومړی ضرب عملیه اجرا کړو بیا جمع 3 په 2 په لومړی په 6 پر 5 ضرب کړو بیا 4 په 3 ضرب کړو بیا وی جمع کړو 3 په 6 کې 18 2 په 5 کې 10 جمع 3 په 4 کې 12 2 په 3 کې 6 اوس به دواړه نسبتي عددونه جمع کړو مخرج مشترک به ونیسو 6 په لسو کې 18 مخرج مشترک مې ونیو 6 په 8 کې 4 اصل یو په 6 کې 6 4 چې په واچوي 10 یو سل 8 جمع لاس چې په 12 کې ضرب کړئ 0 په خپله یو 12 مساوي او صورت جمعي و مخرج 8 په خپله 0 په 8 جمع شي 8 2 چې په 0 جمع شي 2 یو په یو جمع شي 2 228 په 8 صورت او مخرج چې وګورئ په 2 قابل د تقسیم دی اختصاری وی 3 په 2 کې 6 0 یو 2 2 یو 2 2 4 په 2 کې 8 څو شول یو سل 14 په 10 تاسو مخکې یو سل 14 په 10 لاسته راوړل او اوس هم یو سل 14 په 10 لاسته راوړل د وخت تاسو تقسیم وکړ ضرور نه دی بیا تقسیم کړئ نو نتیجه یې لیکو 3 صحیح 24 پر 10 منطقي کسر نو خدای دې وکړي چې ټول سوالونه هم زده شوي وي په حال یې پوه شوي وي د ډي جز به زه پرېږدم په دې خاطر چې د ډي جز کې تقسیم دی یا ویش دی د ویش په درس کې به بیا په خپله ویش د نسبتي اعدادو او ټول خاصیتونه درته تشریح کړم نور نو مو وخت پوره دی خدایم سپارم د خدای په امان ښه وخت